السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د برازیل بشردوستانه ویزې ته څنګه نوملیکنه یا ثبت نام کیږي؟ د دغې ویزې لپاره خوږو دوستانو کومو اسنادو ته ضرورت دی او د دغې ویزې مکمل تګلاره یا طریقه کار څنګه دی؟ په دې ویډیو کې خوږو دوستانو مکمله لارښوونه زه تاسو سره شریکوم چې تاسو خوږو دوستانو ډېر په اسانۍ سره په خپله وشئ کړلی چې دغې ویزې ته نوملیکنه وکړئ. خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې مکمله ویډیو زه تاسو سره شریکه کړم او تاسو ته مکمله لارښوونه وکړم، که چیرې خوږو دوستانو تاسو زموږ دغه یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې موږ تاسو ته همدغسې نورې ګټورې او معلوماتي ویډیوګانې جوړې کړو. خوږو دوستانو د برازیل بشردوستانه ویزا یا هومانیټیرین ویزا چې ده، د دې لپاره درې شیان ډېر زیات ضروري دي چې دغه اسناد باید تاسو له ځانه سره ولرئ. اول خوږو دوستانو ستاسو تصویر ضروري دی. تاسو باید تصویر ولرئ. د تصویر اندازه بل خوږو دوستانو تاسو سره پاسپورت ضروري دی چې د پاسپورت نه تاسو ډېر کلیر واضح او پاک سکین اخیستی وي. او بل خوږو دوستانو ستاسو سره به ستاسو د امضا سکین هم موجود وي. ګرانو کتونکو دغې ویزې ته د اپلای کولو یو ځانګړی لینک دی چې هغه لینک خوږو دوستانو ما تاسو د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې اچولی دی. نور نو ستاسو وخت نه نیسم خوږو دوستانو، دغه اړین معلوماتو چې ما تاسو سره شریک کړه. اوس به خوږو دوستانو نوملیکنه څنګه کوئ؟ لکه څنګه چې مخکې ما تاسو یادونه وکړه، تاسو به لاړ شئ د همدې ویډیو ډسکریپشن ته او په ډسکریپشن کې دغه اول نمبر لینک به تاسو داسې راکاپي کړئ. لینک هم چې خوږو دوستانو دغسې واخیستو دا به داسې راکاپي کړئ. له دې نه وروسته به دا کلوز کړئ، هر څه به کلوز کړئ. تاسو به خوږو دوستانو خپل کمپیوټر کې هر یو براوسر چې لرئ همغه براوسر به راخلاص کړئ. لکه ما سره خوږو دوستانو فایرفاکس دی، که تاسو سره کروم براوسر وي که هر څه وي، تاسو به راشئ خوږو دوستانو د ادرس بار یا سرچ ته او دلته کې به خوږو دوستانو هغه لینک داسې پیسټ کړئ. کله چې لینک پیسټ شو خوږو دوستانو بیا به یې سرچ کړئ او لږ انتظار به وکړئ تر څو چې دا ویب سایټ تاسو سره راخلاص شي. خوږو دوستانو وګورئ دغه ویب سایټ زموږ سره راخلاص شو. د دې نوملیکنه خوږو دوستانو بالکل فری ده. خوږو دوستانو د دغې ویزې ټول معلومات چې ما تاسو ته درکړه هغه دلته هم لیکل شوي دي، تاسو په دې ویب سایټ کې لوستلی شئ. زه به داسې لاندې راشم خوږو دوستانو. کله چې تاسو غواړئ چې ډایرکټ ځان لپاره نوې فورمه ډکه کړئ، دغلته کې دغه کیپچا یا دا کوډ به تاسو داخل کړئ. کیپچا یا دا کوډ هم چې ولیکلو خوږو دوستانو بیا به دلته راشئ سټارټ نیو اپلیکیشن، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. لږ انتظار به وکړئ، تاسو به اپلیکیشن راخلاص شي. وګورئ خوږو دوستانو دغه اپلیکیشن زموږ سره راخلاص شو. دلته وګورئ خوږو دوستانو اول د شخصي معلوماتو برخه ده given name. تاسو به خوږو دوستانو دلته کې خپل given name د پاسپورت مطابق ورکړئ. ګرانو کتونکو زه چې چاته ثبت نام کوم هغه مجاهد خان او فامیلی نوم یې خلیل دی خوږو دوستانو. نو given name یا د کس مکمل نوم چې د مجاهد خان دی، په پاسپورت کې هم خوږو دوستانو هلته لاندې لیکلی وي given name او فامیلی نوم یې چې هر څه وي تاسو به یې ولیکئ. که چېرته فامیلی نوم ونه لري دغه ځای نه تاسو کولی شئ ټیک مارک کې ختم یې کئ. دلته به خوږو دوستانو تاسو ورته برډ ډیټ یا ډیټ اف برډ ولیکئ. نو دلته به تاسو داسې کلیک واخلئ خوږو دوستانو تر څو تاسو سره کلنډر یا جمتري راشي او تاسو به د هغه کس دلته کې کال هر څه ولیکئ. ډایرکټ هم لیکلی شئ خوږو دوستانو، که چېرته ډایرکټ یې نه لیکئ دغلته کلیک واخلئ، مکمل هر څه دلته کې راځي. لکه زه دلته راځم خوږو دوستانو داسې شاته. خوږو دوستانو د دې کس 1991 دی، دا مې ورته انتخاب کې جنوري کې او 14 تاریخ دی، تاریخ ورته انتخاب شو. اوس دلته راځئ خوږو دوستانو مریټیل سټیټ چې دا کس مجرد دی که متحله دی، زه ورته دلته لیکم چې دا کس میرډ دی. او دلته کې وګورئ خوږو دوستانو د دې کس جنډر یا سیکس چې دی دا میل دی. خوږو دوستانو په دې فورمه کې د کوم یو فیلډ خواته چې دغه سټریک یا سټوری دی دا به تاسو خالي نه پرېږدئ، دا به خوږو دوستانو تاسو دقیق ډکوئ. له دې نه وروسته راځو پلیس اف برډ، دا کس کوم ځای کې پیدا شوی دی. دلته راځو خوږو دوستانو دا یو کس چې دی
افغانستان کې پیدا شوی دی. سټیټ پرووینس د کوم پرووینس دی؟ دا کس خوږو دوستانو د ننګرهار دی. کوم سیټي ده؟ سیټي جلال آباد. خوږو دوستانو راځو نیشنلټي یا تابعیت ته. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې آیا دغه کس اوس مهال د برازیل تابعیت لري؟ موږ ورته وایو چې نه لري. ګرانو کتونکو دا چې دغه کس د برازیل تابعیت نه لري نو د کوم ځای تابعیت لري؟ نو دلته تاسو ورته انتخابوئ چې د افغانستان. له دې نه وروسته خوږو دوستانو بله پوښتنه ده چې دغه کس د بل کوم ځای تابعیت لري که نه؟ موږ ورته وایو چې نه لري. له دې نه وروسته راځو پیرنټ برخې ته. اول خوږو دوستانو مادرس ډیټا. د دې کس مور څه نومیږي؟ بیبي فاطمه. فامیلی نوم لري که نه لري؟ که وی لري نو تاسو دلته لیکئ، که نه لري داسې به ټیک مارک کړئ. پلیس اف برث د دې کس دا مور چیرته پیدا شوی، پیدایش یې د کوم ځای دی؟ نو زه ورته افغانستان انتخابوم او دې ځای کې خوږو دوستانو تاسو ورته تاریخ دقیق انتخابوئ. نو دلته کې خوږو دوستانو ضروري خبره دا ده چې تاسو کله ثبت نام کوئ تاسو سره باید خپل د والدینو د مور او پلار پاسپورټ یا تذکیره هم موجوده وي. نو دلته خوږو دوستانو زه داسې کلیک اخلم، بیا راځم دې کال باندې داسې کلیک اخلم. اول یې ورته کال مشخصوو، 1968 شو، فبروري شو او همداسې 14. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو دلته به تاسو افغانستان داسې انتخاب کړئ او دا به دلته کې اټ کړي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو نه ستاسو د پلار باره کې پوښتنې کوي چې ستاسو د پلار څه. نو خوږو دوستانو د پلار نوم یې محمد الله دی. فامیلي نوم لري که نه لري؟ لري، خان دی. دغه محمد الله کوم ځای کې پیدا شوی دی؟ افغانستان کې. دلته راځئ پیدایښت تاریخ یې هم ورته معلوموئ. دلته به خوږو دوستانو تاسو داسې کلیک واخلئ، بیا به راشئ اول کال مهم دی، کال به تاسو دقیق ورته واخلئ. 15 تاریخ شو. دا وګورئ خوږو دوستانو دا هم وشو. دغه محمد الله د کوم ځای دی خوږو دوستانو؟ د افغانستان. افغانستان دلته کې انتخابوئ، داسې اټ کوئ. افغانستان انتخاب شو، لاندې پسې راځئ. دا به خوږو دوستانو له دغې برخې نه ورته داسې ټیک مارک کوئ، دا برخه به بیخي داسې بند شي نو دا به تاسو بیا نه ټیک کوئ. خوږو دوستانو که چیرته تاسو د کوم اجنټ په واسطه باندې ثبت نام کوئ، کوم اجنټ تاسو پیژنئ هغه تاسو لیکي نو د هغې کس دلته کې معلومات رسولی کیږي. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو دغه معلومات چې موږ دلته ولیکل دا تاسو سیوولی هم شئ او ډایرکټ تاسو کولی شئ چې له دې برخې نه نیکسټ کوئ. نو موږ به په نیکسټ باندې داسې کلیک واخلو تر څو چې لاړ شو بلې صفحې ته. په دې برخه کې خوږو دوستانو ریکوري ډیټا، کوډ فار ریکوري اف اپلیکیشن. همدغه اپلیکیشن یا درخواست یا نوملیکنه چې موږ وکړه د دې دا کوډ د خوږو دوستانو دا به تاسو ځان سره کاپي کړئ، دا به وساتئ. د همدغې کوډ په مدد باندې خوږو دوستانو تاسو بیا کولی شئ چې بیرته کې خپله فورمه وګورئ چې ستاسو نوملیکنه صحیح شوې ده نه ده شوې. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو راشئ او ډېر اسانه په کنټینیو باندې به کلیک واخلئ. اوس راغلو خوږو دوستانو دویمې برخې. نو دې برخه کې خوږو دوستانو هومنټیرین ویزا یا خوږو دوستانو بشر دوستانه ویزا باید تاسو انتخاب کړئ. دا برخه ډیره زیاته ضروري ده، تاسو به دلته کې هومنټیرین پیدا کړئ. دلته وګورئ خوږو دوستانو هومنټیریا دې باندې به داسې کلیک واخلئ. دلته خوږو دوستانو تاسو باید غلط انتخاب نه کړئ. اډیشنل ابجیکټ تاسو ورته لیکئ که نه لیکئ ضرورت نشته. دغه تاریخ به تاسو ورته مشخص کړئ خوږو دوستانو. دلته خوږو دوستانو استیمیټ ډیټ اف ارایول، تقریبا تاسو په څومره وخت کې هلته کې غواړئ چې سفر وکړئ هغه تاریخ به دلته خوږو دوستانو ورته مشخص کړئ. لکه اوس وګورئ خوږو دوستانو د اکتوبر 24 دی، زه ورځمه 2 میاشتې وروسته جنوري ته، جنوري 13 یا 29 پورې دا کس غواړي چې هلته کې سفر وکړي. پلان سټې، خوږو دوستانو تاسو څومره وخت هلته غواړئ چې پاتې شئ. خوږو دوستانو مونږ غواړو چې هلته کې 14 میاشتې پاتې شو، یعنې خوږو دوستانو 3 کاله. تاسو چې هر څومره وخت ورکوئ دلته کې ورکولی شئ. له دې نه وروسته پریویوس سټې، مخکې آیا په برازیل کې تاسو پاتې شوي دا به ورته نو کوئ داسې. ایگزیبیشن اف ټراول ډاکومنټ، خوږو دوستانو دغه برخه کې تاسو نه پوښتنه کوي چې دغه نوملیکنه تاسو په خپله ځان ته کوئ که بل چاته یې کوئ. نو دلته کې خوږو دوستانو بای تھرډ پارټي، زه بل چاته ثبت نام کومه یعنې د خپل ځان ته نه کومه. او دلته کې وګورئ خوږو دوستانو
دغه څوک چې ثبت نام کوي هغه کولی شي چې دلته کې خپل نوم ولیکي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو دغه فورم هم چې ډکه کړه دا دویمه برخه تاسو کولی شئ چې سیو وکړئ او یا یې داسې نیکسټ کړئ. خوږو دوستانو راغلو درېیمې برخې ته. په درېیمه برخه کې تاسو نه اسناد غواړي چې کوم اسناد تاسو لرئ. پاسپورټ، تذکره، څه لرئ. ټایپ اپ ټراول ډاکومنټ. دلته کې ورته خوږو دوستانو زه پاسپورټ انتخابوم. د پاسپورټ نمبر څه دی تاسو به دلته دقیق ولیکئ. وګورئ خوږو دوستانو دغه د پاسپورټ نمبر شو. ایشو بای. خوږو دوستانو دغه پاسپورټ چا توضیح کړی دی؟ نو دلته ورته خوږو دوستانو زه لیکم افغانستان. ډیټ اف ایشو په کوم تاریخ باندې خوږو دوستانو دغه پاسپورټ توضیح شوی دی. خوږو دوستانو د مجاهد ورور پاسپورټ چې دی نو هغه به دلته کې راشم 2013 کال کې ورته توضیح شوی دی او 2013 اګست او د اګست په 26 تاریخ باندې. دغه تاریخ به خوږو دوستانو تاسو د پاسپورټ نه دقیق راواخلئ. په کوم تاریخ باندې خوږو دوستانو دغه پاسپورټ ایکسپایر کیږي. 15 کلن وي، 10 کلن وي، هلته به تاسو ایکسپایري ډیټ د پاسپورټ نه دقیق راواخلئ. خوږو دوستانو دغه تاریخ به تاسو را کاپي کړئ او دلته کې به داسې پیسټ کړئ او صرف به ورته حساب وکړئ چې ستاسو پاسپورټ 15 کلن دی که 10 کلن دی یا به پاسپورټ ته لاړ شئ هغې نه به دقیق راواخلئ. وګورئ خوږو دوستانو د دې کس پاسپورټ 2022 کې ایکسپایر کیږي. خوږو دوستانو ادر ډاکومنټ که چیرې تاسو نور اسناد ولرئ لکه تاسو خوږو دوستانو تذکره ولرئ یا نور څه ولرئ هغه هم دلته کې راخیستلی شئ. دلته خوږو دوستانو زموږ سره نور اسناد نشته، دا به داسې انلود کړو. له دې نه وروسته به خوږو دوستانو تاسو دا فورمه لږ چک کړئ او بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک واخلئ تر څو چې تاسو لاړ شئ 4مې برخې ته. خوږو دوستانو راغلو 4مې برخې ته. پروفیشن اور اوکوپیشن. دغه کس څه کار کوي؟ دغه کس خوږو دوستانو څه وظیفه لري، څه دنده لري؟ دا ډاکټر دی. ستاسو چې هر څه جاب وي خوږو دوستانو هر څه وظیفه چې لري هغه به دلته کې ولیکئ. امپلایر یونیورسټي سکول ارګنایزیشن. خوږو دوستانو دا چیرته کې کار کوي؟ زه ورته لیکم چې خوږو دوستانو دا سیلف امپلای دی، خپل شخصي کاروبار کوي. چیرې خوږو دوستانو تاسو شخصي کاروبار ولرئ دلته ورته صرف سیلف امپلای ولیکئ. دې ځای کې خوږو دوستانو افغانستان کې کار کړی دی او په کوم ولایت کې کار کوي خوږو دوستانو؟ ننګرهار. خوږو دوستانو دغه لاندې معلوماتونه چې دي دا ډېر زیات ضروري نه دي، که تاسو لیکئ که نه لیکئ اختیاري دي خوږو دوستانو، آپشنل دي. له دې نه وروسته خوږو دوستانو تاسو به په نیکسټ باندې داسې کلیک واخلئ. خوږو دوستانو په 5مه برخه کې ستاسو د کانټاکټ یا ستاسو د ارتباط معلومات دي لکه ستاسو موبایل نمبر شو، ستاسو ایمیل ادرس شو. ټایپ اپ مین اف کانټاکټ. دلته به راشئ اول به خوږو دوستانو سلفون واخلئ، په دې ځای کې به ورته خپل نمبر ټایپ کړئ لکه 0 شپږ اویا شپږ شپېته 22 215. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو تاسو به دلته کې ورته خپل ایمیل ادرس هم واچوئ. دا د دې کس ایمیل ادرس شو. داسې پسې لاندې راشئ پرمننټ ادرس دی خپله راخیستي، که چېرته نه وي راخیستي تاسو به دلته راشئ ورته به انتخاب کړئ افغانستان، ننګرهار، جلال آباد. دا اوس خوږو دوستانو په خپله راخلي، که چیرې تاسو مخکې دلته فورمه ډکه کړې وي که مو نه وي ډکه کړې اول ځل وي نو بیا دا ټول دلته کې لیکل غواړي. جلال آباد شو، د جلال آباد زیپ کوډ خوږو دوستانو 601 دی. خوږو دوستانو ادر ادرسز او کانټاکټ ان برازیل دې سره کار مه لرئ، بس داسې نیکسټ کړئ. ګرانو کتونکو راغلو 8مې او اخري برخې ته. 8مه برخه کې اول تاسو نه تصویر غواړي. فوټوګراف لاندې کې چوز فایل دې باندې به داسې کلیک واخلئ، بیا به لاړ شئ خپل تصویر به ورته داسې را اپلوډ کړئ. خوږو دوستانو تصویر هم چې کله را اپلوډ کړئ که چېرته د کراپ ضرورت وي تاسو کولی شئ چې د دې برخې نه داسې منظم کراپ کړئ. وګورئ خوږو دوستانو تصویر هم زموږ سره را اپلوډ شو. له دې نه وروسته سیګنیچر یا امضا به تاسو را اپلوډ کړئ. چوز فایل باندې به داسې کلیک واخلئ، بیا به راشئ امضا به ورته داسې انتخاب کړئ. امضا که چېرته خوږو دوستانو صحیح نه وي دغسې به برابره کړئ او بیا به داسې کراپ کړئ. خوږو دوستانو دا وګورئ امضا هم را اپلوډ شوه. له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو سکین ډاکومنټ هغه اسنادونه چې تاسو سکین کړي لکه پاسپورټ، لکه کرایمینل ریکارډ، لکه خوږو دوستانو ټیکټ. نو دغه ټول ضروري دي خوږو دوستانو. دلته وګورئ دا برخه هم ضروري ده، باید تاسو پرې نږدئ د سټریک یا ستوری چې ورسره لګېدلی دا برخه حتمي وي. دلته وګورئ خوږو دوستانو زه داسې کلیک کوم یو لیست راځي
او دې لیست کې وګورئ زه پاسپورټ داسې انتخابوم. پاسپورټ چې مې کله خوږو دوستانو انتخاب کې چوز فایل باندې کلیک اخلم او دلته راځم پاسپورټ ورته اپلوډوم. خوږو دوستانو کله چې ستاسو پاسپورټ دلته کې را اپلوډ شو، که چیرته تاسو نور اسناد هم ولرئ لکه کرایمینل ریکارډ هم جوړ کړی وي، همدغسې ټکټ هم اخیستی وي خوږو دوستانو، هغه به هم دلته کې را اپلوډ کړئ. که چیرته نه وي خوږو دوستانو تاسو به دغه آخري برخه داسې ټک مارک کړئ او له دې نه وروسته به راشئ کمپلیټ اپلیکیشن، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ. اوس وګورئ خوږو دوستانو زمونږ نوملیکنه په مکمله توګه باندې وشوه، زمونږ اپلیکیشن ډک شو. دلته کې خوږو دوستانو دغه یو کوډ دی، دا به هم تاسو ځان سره را کاپي کړئ. لکه زه دلته راځم نوټ پټ کې ځان سره اچوم. بل وګورئ خوږو دوستانو پرنټ ډیلیوري ریسیپ، دا به هم خوږو دوستانو تاسو له دې برخې نه ځان سره پرنټ کړئ. ډیلیوري ریسیپ پرنټینګ ضروري دی خوږو دوستانو، که چیرته تاسو سره دغه ورکه نه وي او دا تاسو کانسول ته یا کنسلګري د برازیل ته چې په پاکستان کې او همدغسې په ایران کې، د په اسلام آباد کې او په تهران کې هغې ته یې ونه لګي خوږو دوستانو، نو بیا کله هم تاسو ته ویزا نشي راتللی. نو ډیلیوري ورکه به حتما خوږو دوستانو ځان سره پرنټ کړئ او هغه به ځان سره وساتئ. خوږو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ د برازیل بشردوستانه ویزې ته نوملیکنه وکړئ. د نوملیکنې نه وروسته خوږو دوستانو د یوې میاشتې په موده کې تاسو ته اپروول ستاسو ایمیل ته راځي. کله چې خوږو دوستانو تاسو ته اپروول راغی، بیا خوږو دوستانو ستاسو مهم اسناد لکه پاسپورټ، لکه تصویر، همدغسې خوږو دوستانو کرایمینل ریکارډ چې د وزارت داخلې نه جوړیږي، دغه به خوږو دوستانو په پاکستان یا په ایران کې د برازیل کنسلګرۍ ته تاسو لیږئ او هغې به تاسو خوږو دوستانو د انټرویو لپاره وخت مشخصوي، چې هغې باندې انشاءالله تاسو زه یو بله ویډیو هم جوړوم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل ډاکومنټ یا اسناد د سکیجولینګ لپاره یا د انټرویو لپاره ولیږئ. امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه مو څه زده کړي وي. ویډیو مخکې د نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.